ژمی پیل شوی دی او د هیواد په ټولو برخو کې برېښنا ته اړتیا ډېره شوې ده، خو لا هم خلکو ته د پوښتنې وړ ده چې آیا د افغانستان برېښنا ریاست هم برق لري او که نه. د افغانستان برېښنا شرکت د اوږدمهالو او لنډمهالو پروګرامونو په تړاو د دې شرکت عملیاتي معین سلیم سالمي کابل کې د خبري کنفرانس پر مهال وویل چې د تیر کال په پرتله د سږ کال په عوایدو کې د زیاتوالي په اساس سره د مبارزې د برېښنا انرژۍ د عرضې او تقاضا د انرژۍ په برخه کې د پانګونې د ژمي فصل د پلان تر کار لاندې پروژو په چارو کې د شفافیت په کابل ښار کې د یو شمېر اصلاحي برنامو د تطبیق د استخدام او لاسته راوړنو په اړه خبري کنفرانس او معلومات ورکړل. کوم رشد د نفوس او کوم رشد اقتصادي چې په کابل کې شوی دی په تېرو شلو کلونو کې هغه په ډېرو نورو ځایونو کې بېنظیره دی. هر څه مشکل چې دی خو کابل یو ځای دی چې هم پکې نفوس زیات شوی او هم پکې غیر پلاني ساحې ډېرې زیاتې شوي دي. بناً هر نوع پلان چې د افغانستان برېښنا شرکت جوړ کړی او تطبیق کړی دی رسیدګي ته ډېره دا پورې نه کېږي چې ډېر افزایش چې په نفوس او په اقتصادي کارونو کې شوی دی هغه قابل پیشبیني نشي کېدلی په داسې حالت کې. د افغانستان برېښنا شرکت لوی رئیس ارشد سلاکار مصطفی آریا وایي چې زورواکي د برق بیلونه نه سپاري او ویل کېږي چې د برېښنا 40% عواید ورکېږي او دغه ریاست نشي کولی چې په ناامنه سیمو کې عواید راټول کړي. مصطفی آریا مني چې کابل کې یو شمېر شرکتونه دي چې رهایشي میټرونه یې اخیستي دي او له خلکو یې مستقیم لاینونه کش کړي دي چې د برق په وضعیت باندې مستقیم تاثیر کړی دی. دا 40% نه دي، دا 15% دي، موږ ورته ضایعات وایو. دا ضایعات څه شی دي؟ دا ضایعات یو قسمت تخنیکي دي. سلیم صاحب ورته اشاره وکړه، شبکه زړه ده، لاینونه زاړه دي، یا چې تخنیکي مشکلات لري چې پکې ضایعات دي. نور یو عمده قسمت د دې ضایعاتو تجارتي دي. تجارتي ضایعات څه معنا؟ تاسو ته معلومه دي په افغانستان کې خلک دي په کلونه کې بلونه یې نه دي ورکړي. برق اخلي بل نه ورکوي، زورمن دی. سلیم وایي چې د غراض د برېښنا صادروونکو ګاونډي هیوادونو سره په ټاکلې بیه د برېښنا پیرودل نوي تړونونه لاسلیک شوي دي چې له مخې به د اړتیا وړ لازمه برېښنا په ټاکلې ارزانه بیه موږ ته راکړل شي. نوې رهبري ژمنه ده چې په یو منظم پلان او په یو قوي لیدلوري باندې په مخ ولاړ شي او هغه اهداف چې مهمترین اهداف یې د مشتریانو ته د ښه خدمات عرضه کول دي هغه خلکو ته ورورسوي. 2 ورځې وړاندې د هیواد جمهور رئیس د افغانستان برېښنا شرکت ته لارښوونه وکړه چې خصوصي سکتور سره دې په ګډه کار وکړي ترڅو په ژمي کې د کابل ښاریانو او صنعتي پارکونو د برېښنا د کموالي ستونزه په درست ډول تنظیم او حل شي. خو لا هم د هیواد پایتخت توره شپه وي او دغه سړه ژمي کې خلک د برېښنا نشتون له امله له لویو ستونزو سره مخ دي.